أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سو جمعون میں دا نیک و اعمالو دا ترغیب متعلق دا خبر شروع کری او دا اللہ پاک چی دنیا تا دا انسان را لے گلے دے نو دا اللہ پا دے کہ حکمتم دا دے مقصد لینے گلے دے کہ دے زمان تابیداری کئی او کنا کئی او دا اللہ تابیدارے تا یا دا اللہ دا رسول تابیدارے تا نیک عمل وی عمل صالح وتا وی. بدی صورت کے اللہ پاک قسم خوری والعصر زمان دے پا زمانہ قسمی زمان اللہ پیدا کردی دا او زمانہ اغا شیدی چی بغیر داغین دے انسان جن تیری گینا دے انسان دا جن تعلق دا زمانے سر دے دے انسان دے عبادت تعلق زمانے سر دے زمانہ ری رحم شے دے دے انسان دے عمر تعلق زمانے سر دے دے انسان چی دنیا کی خکی کبت کے ٹول دے زمانہ کے دن نکی او دا منزونو اوقات دا زمانے سر تعلق لری او بیا اللہ پاک پدے کے دا فیصلہ کرے دا چی دا پلان کی منز با دا زمانے پدے حصہ کے پلان کے بدے حصہ کے پلان کے بدے حصہ کے او کدے دا ایسا دا زمانے کے انکنو غٹ مجرم گناہگارے روجی با دا زمانے پدے میاشکینی سے کاغے کے دے اننی والے غٹ گناہگارے او حج با دا زمانے پدے روزو کے کتا بیت اللہ تلانے ورفات و مینا کے خو گردے دے خود اللہ تا جانو کلا و پا غروزو کے نچے کمی خودے مقرر کردی دی نو حج دے رسر و نشو دا دے وجنا کہ زمان طول جن زمانہ دے بس زمان طول خو بد دا زمانے سر تعلق لری او دا دے زمانے خالق اللہ دے دا دے تیرون کے اور آوستون کے اللہ دے او دا دے ختمون کے او پیدا کون کے اللہ دے نو ذکا اللہ پا دی سیس قسم خوری پاگا سیس خلق قسم خوری چاگا اہمی اس اللہ دا کولی شی مونگ چی قسم خورو دا خدای پا ذات بخورو یا دا اللہ پا صفتون نو اللہ قسم تا ساجت تے دا اللہ خبر خو مونگ بے قسم منو دا اللہ دا قسم ضرورت خو نشتا خو زمان عالمان وی بعض خبر ہمی نو خلق قسم خوری او بعض خبر دی چی دا چاہتے اوری اغا لکی نرازی منکری تے نو خلق قسم خوری او بعض خبر خلق مضبوطی کلکی ہے توثیق وطوئی نو دا پاغی بندہ قسم خوری نو دا خبر ہما دا خبر اللہ مضبوطی او دیر خلق پا دے وطن کے پا دے مخدز مکر دے خبر نمونکرم دی نو ذکا اللہ قسم خوری او پا اہم سیز قسم خوری کیا غیتا زمانہ وی زمان دے پا زمانہ قسمی ان الانسان لفی خسر چے ہر انسان یا جنس دے انسان ہر انسان لفی خسر دخپل زندگی دخپل جن پتاوان کے دے مخ کے زمانہ را لذکا ما جن دو لگا ہر انسان لفی خسر دخپل زندگی و دخپل وقت او دخپل زمانے دا دے خپل جن پتاوان کے دے یو سلیم دا دینا بچ نہ دے اللہ مگر یو سو کسان تے بچ دے اگا سوک تی چے کم تے بچ تی او دا جن تاوان سرے پا دنیا کم دے و پا خیرت کم دے زیان پا دنیا کم دے و پا خیرت کم دے نو اللہ تاکید سروی قسم مخوڑا دا طالبان پہ پوئی گی دا ان امراغے او بیا وی دا طالبان وی جملے اسمیہ دا اللام پکی راغے پا دی دا طالبان پوئی گی دا خط تاکید و حسر دے بے شک خبر دا شک نا اوتے دا زپی قسم خرم اللہ وی چے انسان لفی خسر دخپل زمانے دخپل عمر پا زیان و پتاوان کے دے مفتو کے دخپل عمر بیزای تیر دے خراب او دا پلاس واپستانا دے
مگر یو څو کسان ته بچ دی څوک دی الا الذین آمنوا مسلمان دلته دونه ګټه وکړه چې د زمانې او د خپل عمر حصه د همیشه دوزخ نه وساتله چې د مسلمان مړ شي نو که د نیک عمل کړي خو جنت ته به ځي بدو نه ځان ساتلی جنت ته به ځي او که دی نه کړي نو بیا به هم ځي خو د دوزخ د وتو نه پس د زیان نه ځان څه ناڅه بچ که چې ایمان یې راوړه کافر په مستقل زیان او تاوان کې پروت دی هغه له دنیا کې خدای فایدې ورکوي لیکن په قبر کې او ځنکدن چې شروع شي به درته به یې شروع شوه لاړه د ختمېدل بیا نشته په آخرت کې دی به همیشه په دوزخ کې پروتي الله دې مساتي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوزخ نه د کافر وتل نشته او د کافر بیا په دوزخ کې خپلې طبقې دي لکه په دې جیل کې د بعضې جیلیانو یو ځای دی د بعضې بل ځای دی د بعضې بل دی د بعضې بل دی د بعضې اولی کې هلکه وي دته عمر قید شو خو سره د سزا نه دته عمر قید شو خو دی به سخته سزا تیری نو بیا هلته په جیلونو کې د چا سزا زیاته د چا سزا کمی دقسې دوزخ یو جیل دی جیل هغې کې به را دوزخیان پراته الله دې مساعد چغې به وایي خدای ته د مارونو الله ته به زاري کوي چغې به وایي خو فریاد اورېدو والا نشته اورېدل دا چې فریاد والا ختم کی دا دوزخیان به چغې ووایي الله ته او قرطبي او کتاب د تذکره ورته وي فی احوال الاخره یو حدیث نقل کړی وګورم حیران شم چې دی به زر کاله دا حدیث په ترمذي کې غالبا شته زر کاله به الله ته چغې ووایي جواب به ورنه کړي بیا به زر کاله صبر وکړي بلکې یو روایت کې اویا زره کاله زر کاله به دې صبر وکړي چې الله په صبر خوشحالیږي په دنیا کې به خوشحالېده صبر کوم که په دې مې معاف کړي چپ به د خولې نه چغ به نو باسي ویش ویش به کوي خو صبر دا چې خدای ته فریاد به نه کوي زر کاله خو به چغې کې الله ته یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ یا الله ما وباسئ بیا به زر کاله صبر وکړي صبر فریاد به کوي چغې به وایي هغه خپل ویش ویش به کوي خو لیکن الله ته به نه وایي یاره که په دې خوشحاله شو بیا به هم څه ونه شي بیا به زر کاله الله ته بیا چغې ووایي نو چې زر کاله بیا چغې ووایي هلته ګورې کلونه او ورځې نشته دا د دنیا اندازه ده د دنیا په اندازه نو بیا به ولا الله اواز ورکړي اخسئوا فیها ولا تکلمون چغې شئ لکه سپي ته چې منده وایي چغې شئ کورې شئ په دا دوزخ کې به پراته چغې شئ په دا دوزخ کې ما سره خبرې ونه کړي خبرې ونه کړي تاسو ته ما نه ویلې چې ما ومنئ زه منلم تاسو خو خدای نشته د دومره کائناتو ته هم نه کتل د ځمکې ته هم نه کتل د سپومې ته هم نه کتل د نور ته هم نه کتل د خپل وجود ته دې نه کتل یو کاغذ بغیر د جوړونکي نه پیدا کیدی شي نه په دې لاره چې پچه پرتی نو دا بغیر د چیلې ګډې نه پیدا کیدی شي نه امام شافعي نه چا تپوس وکړو وایي د خدای په وجود څه دلیل دی وایي پچه چې په لاره پرتی دا معلومیږي د دې نه چې په دې لاره اوښ تللی دی په دې چیلې ګډه مثلا تللی دی یو پچه خو په دې دلالت ورکوي دومره لوی کائنات به په دې دلالت ورنه کړي چې دی له یو جوړونکی هم شته چې هغه الله دی یو رکوټې رومال بې جوړونکی نشي پیدا کولی داسې رومال به نه چې چا جوړ کړی نه او دومره کائناتو ته ګورې تا ته پته نشته دا دومره کائنات دي د علم جوړونکی شته حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډېر هوښیار سړی و زیرک انسان یو ملحد و دهري هغه سره مناظره مقابله راغله هغه وی خدای نشته امام ابو حنیفه وی ته څه وایې ګډې وړې وې بادشاه هغه زمانې بادشاهان هم ظالمانو چې خبره به وکړه نو بیا به یې خبره د کرښې وه بادشاه وی چې دا سړی خو وی چې خدای نشته دله څوک راشئ دا پوه کې د سره مقابله وکړي د بادشاه دربار مقرر شو د مناظرې دپاره بحث دپاره امام صاحب هوښیار چې دې سړي خو په عقل خلق والی دی دی به په عقل وی
نور په قرآن شریف کې خو بلا دلایل دي د دې خبرې. ما خو تاسو ته وی یو د توت پاڼه ده، یو د توت پاڼه. دا د توت پاڼه چې د ریخمو چینجي خوري خېټې ته لاړ څه ترې جوړېږي ریخم. دغه د توت پاڼه په هغې د پاسه یو قسم رس پروتي، رس د شاتو مچۍ پې کیني شات ترې جوړوي. دغه د توت پاڼه چې ګډه چیلې خوري پچې ترې جوړېږي. ته دې ته نه ګورې؟ یو ځای کې دوه بوټي را زرغون شوي دي، په یو ځای کې ویښ یو دی او بره دوه بوټي دي، یو شان میوه کوي بله بل شان میوه کوي. دې ته نه ګورې؟ دې ته نه ګورې چې ته الوا پخه کې په کور کې او بارې کولو کې دی په یو ساعت کې څښه شي. الله دله د کیلې په پوسته کې څومره ښایسته الوا پیدا کړی او تر څو چې د کیلې په دا پوسته کې وي محفوظ وي، خو پوسته کې نه لرې که نسخه به شي. ته دې ته نه ګورې چې خدای د مالټې په پوسته کې څومره ښایسته جوس پیدا کړی. ته دې ته نه ګورې چې د ګني په بن کې الله دله څومره ښکلي جوس او شربت پیدا کړی. د دې ته نه ګورې چې د انار د خشته دانو کې د الله څومره خشته شربت او جوس پیدا کړی. ظالمه دا د انار دانې تا جوړې کړي دي. وای های قمقله، صرف د دنیا د لالچ ته پیسو د وجه نه. ای د خدای بدبخته لږ یو موټرګي دپاره خدای نه منې. د دومره کائناتو ته نه ګورې، تا ته پته نشته. دا نظام په خپله چلیږي. یو ځای کې مې چې ته بیان و پخوانی خبره ډېرې زمانې په دې نوښار کې ما ته چا وی دلته یو ډاکټر دی داسې بې عقیدې غوندې دی، وی خلکو ته وی چې ما له راشي او زه وله دارو ورکړم او جوړ شي. نو یې بیا وی چې زه خدای جوړ کړم. نو هلکه چې خدای جوړولې ما له څه له راتلې؟ دارو ما درکړله وی خدای جوړ کړم. مې دا ډاکټر صاحب زما د لوډ سپیکر د اواز اوري؟ وی یو دا خوا کې دوکان دی. مې ښه ما وی ډاکټر صاحب ای ډاکټر صاحب دا دارو چې تا دله ورکړل دا د پلار جوړ کړي؟ دا چې د کومو بوټو نه جوړ شوي دي، دا چې د کومو څیزونو نه جوړ شوي دي، هغه څیزونه د پلار پیدا کړي دي؟ دا تا چې په کم لاس د مریض په نبض کېښود او تا په دې دماغو د هغه بیماري معلومه کړه، دا دماغ دله پلار جوړ کړي دي؟ دا لاس دله پلار جوړ کړي دي؟ دا دماغ چا در کړي دي؟ دا سترګې چې ته مریض ته ګورې چا در کړي؟ دا زړه چې ته پې د مریض دا حالت معلومه چا در کړي؟ دا خوله چې ته پې مریض سره خبرې کوې چا جوړه کړې ده؟ ذرا شه او مې بیا چې دا دارو ته ورکې او معدې ته لاړ شي، دا په معده کې دننه څوک ازمایي؟ الله په دې یو ګولۍ کې خو بلا څیزونه وي، په دې کې ویټامنز A دی او B دی او فلان او فلان او کیلشیم او کاپر او ویټامن سی او ویټامن ډي او فلان کې بلا څیزونه په دې ګولۍ کې دننه پراتی، په دې پلته د پاسه یې لیکلي. دا چې معدې ته لاړ شي نو دا په دې معده کې په دې وینه کې دننه خدای پاک تقسیم کی، نو چې کم شي ته د کیلشیم ضرورت دی نو هلته رسیږي. چې کم ځای ته ستا ضرورت دی نو هغې هلته خدای تقسیموي په دا وینه کې او دا هغه ځای ته رسیږي. تا ورپسې اندرم پایه کوزه کړې ده، ته ورپسې کوز شوې، دا ګولۍ ته دغلته تقسیموي. دا چې کومه وینه په وجود کې په تیزۍ روانه ده او حرکت کوي، دا وینه تا جوړه کړې ده، دا ته چلی دې ته ته ناست یې دغلته او پیچ ته سره دی او ډرایوینګ ولته کې. او دا کم زړه چې د انسان په وجود کې درز درز کوي او ټول وجود ته وینه رسوي، ټول وجود ته وینه رسوي، او دا کم اندامونه چې دا په وجود کې پراته دي او دا وینه صفا کوي، دا تا جوړ کړي دي. تا په پیچکس دغه ځای کې دا منډلې دي. ولې خلک ګمراهان کوې ظالمان؟ ته خو به پیسې لې د بار نه، خلک ولې خرابوي؟ بعضې پروفیسران، بعضې د کالج لیکچرران نن دقه لیکچرې دی کشران ولکانو له ورکوي. یو هلک هم راپانسېد چې ورېږه چې دا مازدیګر دله په دا تخته ووم چې خدای دې غرق کا. ما ولې خرابوي؟ تا خو پیسې لې، تا له خو په یوټیوب باندې او په بله پیسه راځي، نو ما عمر له دوزخي کې
منځ دې ونه که روجې دې ونه ونیوې دوزخ ته به ځې پکې به غوټې درکې خو که ایمان درکې وي نو باسې برې خو که ایمان دنه لاړ او خلاص شو په خدای قسم کره دوزخ نه وتل شته الله وایي زه نه وایم ټول عمر خالدن فیها همیشه به په دوزخ کې پروت دی وتل شته دی نه ولې کبر کې ولې تکبر کې ولې د دنیا لږه پیسه خوښې خپل رب پرېږدي ظالمه وفي انفسکم افلا تبصرون خپل ځان ته نظر وکړه خپل ځان ته سوچ نه کې عقل نه لرې چې د ما دا ښکلی وجود چا پیدا کړ یو پلار نه دوه بنیادمان پیدا شو د یو په مخ ګیره راخیږي هلک ورته وایي د بل په مخ ګیره نه راخیږي جینۍ ورته وایي یو قالب نه راوتی دی د یو شان کړه وړه دي د بل شان کړه وړه دي دوه لکان پیدا دي د یو پلار او د یو مور نه یو تور دی بل سپین دی یو لنډی دی بل اوږد دی یو هوښیار دی بل قمقل دی یو مؤمن دی بل کافر دی ته دې ته نه ګوره د خدای د قدرتونو ته دا دومره نور چې الله پیدا کړی دی د ځمکې نه څو چنده لوی نور د پټرول څه شو دې پسې چلیږي د ډیزل کم دی دې پسې چلیږي د کې سولر سسټم کم دی دې پسې چلیږي د کې انجن کم دی دې پسې چلیږي د ډرایور څه شو پسې چلیږي چې الله وی کلن فی فلک یسبحون هر یو په خپل مدار کې لګیا دی او په تیزۍ خپله لمبو یو روان دی راته دا نور او سپومې دا نور څومره لوی دی څومره لوی او څومره په تیزۍ روان دی دا خپل رفتار په شواروس کې خپل ځای له واپس را رسېږي او څومره تو دی پکې دا چا پکې پیدا اور پکې چا بل کړی دی دا تو پکې چا ایښودی دی دا اور پکې چا بل کړی دی او بیا دې ځمکې ته وګوره په ځمکې کې دې طاقتونو ته وګوره په دې ځمکه کې بیا اوبو ته وګوره دا اوبه چا پیدا کړي دا خوږې او ترخې اوبه بیلې کړي چا دي ورشه که نه دغلته په دې اټک سیند ته لږ وګوره یو خوا زموږ دا سیند دی او بل خوا با سیند دی دواړه مخامخ روان دي یو طرف ته دی او بل طرف ته دی هغه شنې اوبه دي دا خړې اوبه دي په دې ځمکه کې دننه قسم په الله دې جومات کې دا مشران شته دی دا ځای کوي وی د دې دیوال نه پورې غاړه دقلته کوي او زوړ سبیلو اوبه مالګیجنې وي هلکه وی که نه وي د فرخانه جي صاحب وی که نه وي مالګیجنې اوبه زما د یاد اوبه به م راویستې مالګه به وه مالګیجنې اوبه دا دقه ځای زموږ باباجي دلته کې امام و دقه ځای کوي مالګیجنې او بیا چې مونږ بل کوی وسته دویم ورسره په خوا کې هم بل کوی دغه دی وستی دی اړو مالګیجن دی نه دغه اوبه یو رګونه دي په دې ځمکه کې ځي راځي که قرآن کې الله وایي ګوره څوارلس سوه کاله مخکې هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج دا خوږي دی او دا مالګیجنې دي ترخې دي بینهما حاجزون او منځ کې خدای یو بند پیدا کړی چې ترخې خوږو سره نه میلاویږي خوږې ترخو سره نه میلاویږي دا خوږې او ترخې د یو بل نه په ځمکه کې چا جدا کړی دي الله ساینسدان نه دی کوی شوی انجینیر نه دی کوی شوی ډاکټر صاحب نه دی کوی شوی مولا نه دی کوی شوی دا الله جدا کړي یو رګونه دی په ځمکه کې یو رګونه یو ځای کې وباسه مالګیجنې ترخې بل ځای وباسه خوږې دناړو یو ځای کېږي نه یو بل سره الله قرآن کې فرمایي دا بې د جوړونکي نه دا کیدی شي سوال نه پیدا کېږي او دلته به بعضې خلک راپاسې او عقلي خبرې به کوي دا داسې او دا ولې داسې او دا ولې داسې او دا ولې داسې او دا ته خدای دې بې خو باسه خوار شي خلک خرابې ځان ګمراه کې پوه شه قمقله د کالج سټوډنټ هلکه بچې مه کوه خدای ته وګوره مه کوه دا ښکلی وجود الله درکړی دی نن بیا یې درله راوپرځئ دې خولې نه به دې ډیوه په جوړئ بیا او اوبه به تې لاړې به تې بیږي دې لاس نه به دې سمسی جوړئ د دې خپې نه به دې کونټی جوړئ او بیا به د ګرځېدو نه مه کوه والله که ډاکټر دې بچ کړي والله که ساینسدان دې بچ کړي والله که د دنیا یو طاقت دې بچ کړي مه کوه والله که د خدای د یو ماشي مقابله څوک کولی شي نن دنیا لګیا ده د ډیګي ماشي علاج چا رونه ویسته وي ډسپرین ګولۍ خوړه
دنیا لګیا ده نن دنیا لګیا ده کینسر هلکه لومبی سټیج کې علاج به وشي دویم کې به وشي دریم دا 4 نمبر سټیج دی د علاج نه کېږي ختم نن دنیا لګیا ده د لیونو علاج چاره ونه وست او لګیا دي قرآن وایي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وإذا بدي خلق تدي نوي إيجادات پوية ورکوما او يوم به مسلمان لورکوم کافر لا او إذا بنديگي نوي دا إيجادات بكيگي تر قيامتا پور نوي ريسرچون بكيگي تحقيقون بكيگي به مسلمان کافر لا وإذا زورکوم كلا نمد دا لرکي زاچوما دنیا نظام چلول غوارم کافر لمړکې چې موبایل جوړ کا جز جوړ کا ټم بم جوړ کا ټرانسپلانټ د زړه او د جګر وغیره دا جوړ کو کافر ته بم دا کوم الله وي ته مو چې دا ما کړی دا الله کوي ته خپل خواري کې الله بر سره مدد کوي نو دا سيزونه چا جوړ کړل الله ډیران د پاسه بوټي ولاړ دی لکه ډیران د پاسه ډیران سره شي څخه کېږي که نه څخه کېږي ډیران د پاسه ګنې ولاړ دی او د ګنې په بند کې خشته شربت او جوس پروت دی هغه څخه نه شو او خدای څه بادشاه دی داسې مضبوطه په ډیران ولاړ دی ماشي ډیر دي او حشرات ډیر دي داسې مضبوط ګیلاس یې جوړ کړی دی کلک بند پوستکی دی تاو کړی دی چې دې جوس ته نقصان ونه رسي د دې جوس نه چینی جوړی د دې نه ګوړه جوړی دا انسان استعمالی د دې نه د دنیا نظام چلیږي نو کلک پوستکی مالټې له کلک پوستکی چې دا ماشې پکې هغه خپل زهر وردننه نه کړي دا څوک کوي دا رب العالمین کوي الله کوي نو حضرت امام ابو حنیفه دربار مقرر شو د بادشاه هغه د بادشاه مجلس کې مناظره مقابله شوه امام صاحب قصدم لږ لیټ لاړ هغه دهري چې خدای نه منه شور جوړ کو چغې جوړې کړې دا ستاسو امام دی پټ شو که نه جواب نشي کولی وتښتېد رانغې کله خلک هم حیران مسلمانان هم حیران دي چې امام صاحب دا خو دې موږ ټول رسوا کړو ولې رانغې دی که امام صاحب ورغی ولې چغې جوړ تا ما سره کوم وخت ښه دی تو خو هغه ټیم له رانلې اوس د بعضې دین د بچاو دپاره بعضې خبرې کول یا توریې یا بعضې وخت کې دا جایز دی علما وایي الزامي رد لکه حضرت ابراهیم علیه السلام چې بل فعله کبیرهم هذا و یاره لار رانه غلطه شو بادشاه سلامت په دریاب رالم روغه لار مې پرېښوده په دریاب رالم چې رالم په دریاب کشتی نشته دې کې مې کتل یو اونه وه د دریاب په غاړه او ارکش نشته او کر کېدل را پریوت ارکش نشته او تختی تی وته ترکان نشته او تختی یو بل سره پیوس شوې کشته تی جوړه شوه بادشاه سلامت نن مې ناشنا شی لیدې دی ډېر ناشنا مې ولید نه کاریګر شته نه ترکان شته نه ارکش شته نه اره شته نه ټټک شته نه او بس لګیا دی تختې جوړېږي او نه اره کېږي او تختې پیوس کېږي او کشته جوړه شوه او کشته نه غراله زما خواله او دا مخو کې ښکته کړه او زه وروختم مانډګي هم نشته ډریور کشته را روانه شوه او دې غاړې له بغیر د مانډګي نه راورسېده بادشاه سلامت په دې ناوخته شو هغه چې چا خدای نه منه هغوی دې دروغجن ته ګوره دې دروغو ته ګوره چې بغیر د تبرګټ نه اونه را پریوزي بغیر د ارکش نه اره کېږي بې د مشین نه تختې جوړېږي بې د ترکان نه کشتی جوړېږي او بې د ترکان نه میخ او سټک ټک والی کېږي او بې د ډریور نه بیا په دریاب کې چلیږي دې قمقل ته وګوره امام صاحب دی نه منې وایي نه نه زه منم نه دا ټول خلک مني بس وي زما ستا خبره ختم وی څنګه ختمه شوه وی یو کشتی بغیر د جوړونکي نه نه جوړېږي دومره کائنات بې جوړونکي نه څنګه جوړ شي یو کشتی بې د ډریور نه نشي چلیدی دومره کائنات نور او سپومې بې د جوړونکي نه چلیدی شي خو بعضې ته به زما عقل رسي بعضې ته زما عقل نه رسي کم ته عقل رسي به کوم چې نه رسېږي بس په هغې به کاڼې ږدم ډېر خلک وایي دا ولې دا ولې دا ولې هسې تاسو نو تپوس کوم یو میږی دی په دې جومات کې په دې جومات کې میږتون دی او دلته یو سوړه ده میږو
او هغه میږي لګیا دی ټول عمر یې په دې جومات کې تیر که کله هغه ځای له ځي کله دې ځای له ځي که دې میږي ته څوک وایي چې میږي کاکا بار خو دریاب دی بار خو غرونه دي او میږي کاکا بار خو د دنیا جزونه دي او دلته سړک دی او په هغې موټرې روانې دي او ریل ګاډی دی او میزایل دی او سعودي دی او امریکا ده رښتیا وایه دا میږي به دا ومني او خدای دې غرق که نو زما خو دا دلته بیخ ووته جون مې تباه شو مونږ امریکا پکې لاسته وای او هندستان پکې لاسته وای او سعودي پکې لاسته وای او غرق کم دی دا نه ولې د میږي ذهن کم دی د هغه رسی کمه ده دغې ته عقل او دماغ نه رسېږي دریاب کې دننه کب دی کب او منډې وي او د کب ته څوک وایي چې بار انسان دی او هغه سره کونډه ده او کونډه کې درته دغه اچولی دی خوراک او تا ته اچوي او به ته تیره کې او نیغ به دې بار وباسي او چې بار دې وباسي نو بیا به دې چاړه باندې پرېږي او بیا به دې په اور باندې په تیلو کې واچوي او ریت به دې کې او به دې خوري دی به دا لکۍ داسې وړقوي راوړقوي او د یو سر نه بل خوا منډې به وایي او یې ډېر غټ دروغجن اور څه ته وایي او ګرم پکې لا څه ته وایي مونږ خو چې د ګرمي په دې دریاب کې ونه لیده کونډه څه ته وایي انسان څه ته وایي د کب ته که زرها دلایل ووایي د هغه په ذهن کې د اور سوچ راتلی شي نه هغه په اور کم دی پیږي خو په یخ ځای کې پروت دی دقه رنګې زموږ په ذهن کې د کائناتو ابتدا او انتها نه راځي کوم ځای نه کائنات شروع شوي دي کسنګ جوړ شوي دي څه صورت دی د الله صفت څنګه دی د الله حسن څنګه دی دا زموږ ذهن نه اخلي زموږ ذهن کم دی دې باندې به موږ پوهېږو خو کله به پوهېږو چې د قیامت میدان شي او د الله د حساب کتاب فیصله روانه شي نو بیا به که خیري موږ د خپل رب سره خبرې هم کوو انشاءالله العظیم او چې جنت ته لاړ شو په دغه سترګو به وینو هم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره ایمان ډېر لوی نعمت دی زما بس دو قسمه څیزونه لري په ایمان کې ځان پې پوه کې یو هغه چې زما د عقل لاندې راځي بل هغه چې زما د عقل نه اوچت دي زما د عقل لاندې نه راځي دواړه به منو الله په دې قادر و چې د هر څه زما د عقل لاندې راوستوي لیکن دې کې د الله حکمت دی دا چې ستا د عقل لاندې نه راځي او خدای درته وایي چې شته نو منې که نه رسول وایي چې شته او که نه نو که ته وایې زما د عقل لاندې راځي منم که نه راځي نه منم نو بیا ستا په عقل اعتماد شو په خدای رسول دې نه شو او که ته وایې چې زما د عقل لاندې راځي که نه راځي خو خدای او رسول وایي نو ستا په اعتماد په عقل او نه که په چا دی او که په خدای او د رسول دې ته ایمان بالغیب وایي مونږ وایو الله عقل پټې ته راکړی او په دې عقلونو کې بعضې عقلونو کې فرق شته که نشته د بعض انسان عقل کمزوري وي او د بعض انسان عقل مضبوطي د بعضو سترګو نظر کمزوری دی د بعضو سترګو نظر تیز دی د بعضې د غوږ اورېدل کمزوری او د بعضو تیز د بعضې د وجود طاقت کمزوری د بل تیز دقه رنګې د بعضې عقل تیز دی د بعضې عقل کم خبره که د عقل لبوتله نو بیا خو به فرشتې هم نه منې خبره که د عقل لبوتله نو بیا خو جنات او پیریان به هم نه منې خبره دې لبوتله چې زه الله وینم اله منم نو ښه ماته ووایه ماته ووایه وی دا خوشحالي ماته وښایه خوشحالي ټول خلک مني ماته وښایه غم ماته وښایه شابه وی دا زوی چې مړ شي دا غم نه دا غم خو د زوی د مرګ د وجې راځي د زوی مرګ خو غم نه دی د هغې د وجې راځي خوشحالي خو د انسان چې پیسې وموني یا وادو کې د هغې د وجې راړي خوشحالي او غم د اړه کې پروت دی ما ترې څوک وښایي ما ترې څوک تیارو وښایي رڼا دې وښایي یا رڼا تیاره منې که نه منې دا ماته وښایه که ته وایې دا رڼا ده دا خو بشیر جان دا خو بشیر جان که ته وایې دا رڼا ده دا خو د خښتې دیوال دی که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا خو دا فرش دی که ته وایې دا رڼا ده نو دا خو رڼا نه ده دا مخامخ کیمره او موبایل رڼا څه ته وایي دا رڼا د بلف دا خو رڼا نه ده دا خو د رڼا سبب دی دلته هم رڼا دلته خو بلف نشته بلف خولته لګېدلی تیاره کم ده ما ته وښایه ځه وی دا د شپې نیسه ښه نو وي که نه ما ته وښایه تیاره شه ما ته سترګو وښایه راونیسه ما له جیب کې واچوه تیاره دا خو ما ته دیوال نه ښکاري دا ټول څیزونه مونږ اینو نه خو منو
رڼا مونږ اینو نه دا د رڼا سبب دی دا رڼا نه دی سبب دی نور د رڼا سبب دی سپومې د رڼا سبب دی د دې د وجې رڼا پیدا کیږي ټول خلک رڼا مني خو وینې نه خوشحالي مني خو وینې نه هوا ماته وښایه ټول خلک وایي هوا او هوا او هوا او هوا هوا راوړه که نه پچای کې واچوه دا هوا لږه تلو چې دا څومره ده ځه راوړه له غوندې نه چې شته که نه شته نو ماته وښایه هوا که نه یخني ماته وښایه که نه واوره ده که نه واوره خو د یخنۍ سبب دی د واورې د وجې یخني پیدا کېږي ماته وښایه یخني او ورسړی وي یخني یخني ډېر څیزونه لري په دنیا کې چې موږ ته ښکاري نه خو موږ یې منو موږ ته ښکاري نه خو موږ یې منو ستا په دې وینه کې او ستا په دې وجود کې ستا د بچو سلسله پرته ده موږ ته پته نه لګي یو وخت کې به میدان ته راوځي بیا وروستو جینۍ لا ماشومه ده او د هغې په وجود کې د هغې بچي او لوڼه پراته دي خو لا پته نه لګي وروستو به میدان ته راوځي چې کله پیغله شي او دا واده شي نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله درته چې لوی نعمت څه شی دی ایمان ایمان چې وي بس دا کامیابی ده ایمان چې نه دا تباهی ده ایمان چې وي او نیک عمل ورسره دی نو نیک په نیغه به جنت ته دی چې ګناه ورسره ني یا الله راته معاف کړي او که نیک عمل نشته بد عمل دی نو دوزخ ته به ځې او هلته چې وډبولی شي نو هله به ځې دا جنت پاک ځای دی جنت کې چې کم حورې دي نو قڼې مڼې به یې ني د دنیا کې ډېره ښکلې جینۍ هم ده او ښایسته هم ده خو لاس کې به یې رومال نیولي او چې زور ورکړي دې سپېموله نو دونه ګن به ترې راوځي چې هغه مور هم ترې مخ بل طرف ته وایي خدای دې مرداره که لږ اخوا ته دا پوزه سوڼاوه که نه هېڅ ته خدای دې غرقه که د خلکو مخکې د میلمه مخکې د سپېمې سوڼ کړې نو بلار یې ترې راوویسته ګوره ښایسته جینۍ ده خو پوزه کې څه شی پروت دی پوزه کې زعفران او دغه پراته دي جیفل او زعفران او دا څه ورته وایي مشک او عنبر پراته دي نه که نه ته د خدای مقابله کولی شي د ښیي درته او چې ښکلی انسان مې او ښایسته انسان مې خلک ته قربانېږي او یو وخت دوه دا خوله ونه وینځي او مسواک ونه وینځي ونه کړي او دا خوله درته رانږدې کړي بس زه وایم خدایه په ډیران کې خاښۍ والې ده انسان څه حقیقت دی ښکلی انسان ښایسته انسان او چې کله بیا بوډا شي مونږ غوندې بوډاګان شي نو کونټۍ به راوالي او چې ورپسې نور هم بوډا شي نو ملا به را ټیټه شي بیا ملا به ټیټه شي یا خدای پاک ملا خو ټیټه شوه او یو بوډا بابا په لاره باندې روان و د ملې ټیټه وه نو ماشومانو پورې خاندل دا وړو نه خو شیطانه ممان غوښتلی او یو ماشوم ورته بابا وي دا لیندرې په څو اخیستې ده هغه ته بچې چې زما عمر لره ورسې مفتو کالذي به راته میلو شي خیراتي به درته میلو شي داسې ده که نه او بیا خولې نه غاښونه وځي هغه ښکلی هلک ښایسته هلک چې بوډاوالي ته ورسېده مخ چې پړ شو د سترګو نظر ختم شو کونټۍ لاس کې راوالي بیا خبرې هم سمې نه شي کولی هغه جینۍ چې خوبصورته جینۍ ده او ښایسته جینۍ ده او د خلکو رشتې ورپسې په منډه روانې دي ولې د هوښیاره ده او دا ښکلې ده مال او غواړه مال او غواړه مال او غواړه مال او غواړه هغې نه هم ځان روکي اوس چې لا په لاره روانې دوه موبایل یې ورسره په لاس کې دوه موبایل او چې کله بوډی شي مخ چیپړ مخ او دا پوزه یې داسې بار راوځي چې تور باټینګن مخ چیپړ او د دې مخ نه او د دې شکل نه زړه جورابه جوړه شي زړه پوسکی ته جوړه شي ختم او چې غاښونه یې موځي نو بیا خبرې هم نه شي کولی خبرې کې کپ 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 بیا خبرې هم څه شو ځواني دی حسن څه شو بیا د خپلو بچو هم بدي شي د ټولو پسې د الله طاقت او قدرت ته ګورې زبارو دقه انسان د یو وخت کې خشته دی بل وخت حسن لړ ختم شي دغه انسان د یو وخت کې خشته دی بل وخت حسن لړ ختم شو دغه انسان د خوشبوی انسان دی چې غسلخانې ته ننوځي نو خپل ځان نه پوزه پس رومال پټه کړي دونه بین ترې روانې چې هغه خپل بوی هم دی نشي برداشت کولی او په لسو لوټو ځان اینځي بیا
ځان صفا کوي او پاک کوي خېټه کې څه بلا پرته اوله ښکلې خبره چا کړې ده اوله نطفة وآخره جیفة وفيما بينهما حامل للعذرة لومبې د انسان ګنده نطفه ده اخره کې مرداره ده دغه کې پروتي په دې قبر کې او چینجي پې د پاسه سري او په دې منځ کې په دې خېټه کې څومره ګندې ورچولې دغه د انسان حقیقت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په لاره روان د مدینې په لاره باندې صحابه کرام ورسره دي حضور پاک له خو الله هوښیارتوب هم ډېر ورکړی یو ځای کې یو ډیران دي مشترک غونډې ډیران په هغې باندې دا بعضې پخوا زموږ په دې وطن کې اوس خو ډیرانونه هم ګران شو نو هر سړی ځان له خپل دغه کوي پخوا به مشترک ډیرانو خلکو هر چا به راوړل په هغې به خځلې مزلې اچول شاملاتي ځای کې په ډاک کې به پروت چې صحابه تېرېدل زرې پوزې پټې کړې د دواړو جهانو مبارک سردار ودرېده وایي دا پوزې م ولې پټې کړې وایي د دې ډیران د وجې نه وایي دا ډیران څه شی دی وایي د الله رسوله دا ګندګي ده د انسان د حیواناتو غلاظت دی حضور پاک وفرمایل نه دا هغه شی دی چې د کم دپاره رور وجنې دا خشته ډوډۍ وه ډوډۍ دا خشته غنم جوار او رزق و خو چې د انسان خېټې ته ورسېد دقه شی ته جوړ شي رزق دپاره خلک وجني ډوډۍ دپاره خلک وجني خو چې دغه ډوډۍ او رزق چې ته پې مسلمان وجنې او ورور پې وجنې او پلار سره جګړې کې او مور سره پې جګړې کې دغه رزق چې ته پې ګاونډي وجنې دغه رزق چې تا پې رور پرېښی دی دغه رزق چې تا پې خپلې خور سره روانه کړې ده څونه عزتمن خو چې ستا خېټې ته ورسېد دقه شی ته جوړ شو چې اوس پوزه پټی یاره د انسان عجیبه حقیقت دی دی که نه تاسو یو هفته دوه ملامبې څونه سخابین بدن دی دا خو زه په اوبو الله راله اوبه پیدا کړي دي په هغې ولامبم لا صابون ځان پورې ښه دوه درې شوړې ورکړم نو بیا وجود لږ ګزاره وکړي ګنې چې زه یو هفته دوه تون ملام به ځه څومره بین بدنه دي مسواک مه مږه ځکه نه دا غوږونه یې مه پاکوه نسخه د خیرو د ګن نه به ډکي دا خپې دې مه پاکوي او څو ځله مینځه نسخه خپې به ترې جوړې شي انسان څه حقیقت دی سړی لرې کوم قبر ما کې او په تا کې بیا قبر او مټې او زه دیم او زه دیم ته څه شی یې ځه دا خو د انسان کله کله ویم د انسان دا حسن هلکه ګورې ګپ لګومه دا جامه حسن دی څه شی دی دا جامه یعنې دا جامه د انسان نه لرې که ټول درب دی درب ګیا ده او دربونه دي او غونډې دي غونډې او لختي دي دننه ټول دا جامه ته لرې که ټول غرونه دي لختي دي درب او ګیا ده او ټولې غونډس کې منډس کې دي دا خو په جامه ته خش دی یعنې خدای شته چې د دې خېټې نه به دې ماشومان یېرېږي ته کمیس لرې که او دا خېټه دې ماشومانو ته ښکاره کړه که د شپې د نه ماشوم د هارټ اټیک نه مړ نه شو زه به جرم درکړم هر سړی ځان پورې پنځه بالاخه خېټه ګرځئ سړی دا خو په جامه ښکلي و قبر به نه کوي قبر به نه کوي دا نن چې څوک خدای نه مني څوک رسول نه مني دا پیسو د قبر د لاسه ظالمان غرق او تباش خدای دې هم د قبر نه وساتي الله ته به سر ټیټ وړو ایمان دقه دی الله ته به سر ښکته کوو ایمان دقه دی د الله قدرت به منو ایمان دقه دی د الله علم به منو ایمان دقه دی ځان به د خدای په مخامخ کې کمزورې ګڼم دقې ته ایمان وی دا به مې عقیدی چې خدای کم وخت کې ته ما رانیوې شي نو ستا خوښه ده یو ساعت کې وي روپلان کې مړ شو هلکه ولې دا خو بېګا ما سره مونځ کړی دی بس هارټ اټیک را نورزاده دی خدای وبخي پوجي دقه ځای به ناستو مخامخ دا چې کومه ستن ده دلته به نه 13 جمعه هم د ستن ته ډډه والې هره جمعه به دقه ځای ما ته مخامخ ناستو ډډه به یې والې و خبرې او جړل به م غریب چې خبره به کوله سترګو نه به اوښکې به یې دی او دا یې نن جمعه نشته لاړ وفات شو ختم ژوند دا ستا اختیار کې نه دی که ته وایې چې نه دا خو هر څه زما په لاس کې دي ځکه نه ځان بچ که د مرګ ځکه نه زوی بچ که د مرګ نه ډاکټر صاحب پلار بچ که د مرګ نه مور بچ که د مرګ نه نشي بچ کولی یو سړی په لاره باندې روان و چې د یو باغ کې و یاره وایي دا څنګه خدای دی د نارنج ته وګوره دونه پوټینې میوې ورکړې هندوانې او کدو ته ګوره پوټې زړې دی او نری زیلی ده او دومره غټ پیټارې ورکړې
دې اونې له دا کدو پکارو چې دا بر دا پیټه کدو دې اونې له دا هندوانه پکار و ځکه ونه غټه ده او دا نری زیلی ده نو دې له دا دغه پکارو دا نارنج او مالټه دا څنګه خدای دی دې ناست چې د بره یو نارنج په دې مازدیګر را پرېوت وی خدای توبه 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 خره چې د دې په ځای هندوانه نه وګنې اوس پې زوړ قندار ته رسولی اوس به بېغمه و د الله هر شي کې د مارونو حکمت دی ګوره هر شي کې د خدای حکمت نو الا الذین آمنو نو امام قرطبي وایي چې دا کافران په دوزخ کې پراتی او دا فاسقان ته وباسي صرف کافر پاتې شي بیا به ورسره څه چل کوي خبر یې بیا به د فولادو یو کافر به د فولادو په یو صندوق کې بند کړي جرنده به یې کړي بند او دغه صندوقونه به داسې پړی کړي لکه په بټۍ کې چې خښتې پړی کوي او په دې منځ کې به اور بلیږي او دا کافر به د فولادو هغه صندوق کې دننه تړقیږي نه به یې څوک چغه اوري نه اورېدی شي او دا نه ختمېدو والا زندګي ده جبه به ځان پسې درې څلور میله راکاږي د یو کافر وجود څومره دی حضور پاک فرمایي چې د جهنم اور ته ورکوټې وجود کم دی ټینګېدی چې خو دردېږي 48 میل یعنی 80 کیلومیټر کې به د ده ناستې ځای به یې دونه به غټي یو غاښ به یې د احد د غر عمری او ځان پسې به 6 میله جبه راکاږي او دا دوزخیان به پرې راپاسه پرېږدي خو مرګ هلته نشته او غول او متیاز وینې به ترې لاندې بیږي هغه به د دوزخ په ویښ کې جمع کېږي حمیم ورته وایي دی به وږي شي یا الله او خوراک راکا وږی شم خوراک کم دی نو زقوم ورته وایي په دوزخ کې به کېږي د الله قدرت ته به نه سوځئ په دوزخ کې زقوم لکه ابراهیم علیه السلام چې ور ونه سوځو زقوم مار جړی ورته وایي تریخ هم دی ستغم دی لکه کچام لوکه او ازغیم دی پکې اچې وله راوړي دی به اوږې خولې ته کي په دې مری کې به ونښلي اوهو دا به څه کېږي دا خو مری کې ونښته الله اوبه راکه دنیا کې خو به چې زما شی مری کې ونښت په اوبو به تېرېده اوبه راکه نو اقه حمیم غساقه های های خدایه هم ساتې خدایه هم ساتې خدای د کبر نه مو ساتې رسول الله مبارک فرمای اب ولا اغوبا ګرمې به راوړې به څه شی وي د دوزخیانو وینې نوونه قڼونه غل متیازې دا به دوزخ کې خوټ کېږي یو بورقه د هغې حضور پاک فرمایي که دنیا کې راتوی شوه یو بورقه د ترمذي جلد ثانی حدیث دی یو بورقه که دنیا کې راتوی شوه ټوله دنیا به بدبویه شي د بدبویه نه به څوک جون په دنیا کې تیر نه کړي وایي څه حال به یې د هغه چا چې دقه خوراک او څښاک نو چې ولی سینګه راوړي نو مری کې شی نښتی دی والا نو چې دلی سینګ راوړي نو دې تېرولی چته شي نو هلته مری کې نښتی دی په دې خوله به یې وله ورواڼئ فقطع امعاءهم کلمې به ترې لاندې وغورځئ یشوي الوجوه د مخ سرمن به یې ترې هغې کې لاندې راوغورځېږي او باقي به هغه فرشتې راولي په دا سر به یې وله ورواڼئ خو مرګ شته نه هلته بیا به خدای برابر کی بیا به برابر کی او دا چغې به وي الله دې مستعد په لږو پیسو او په لږ کبر او تکبر او په لږه خرمستۍ موږ دا همیشه دوزخ وګټه زه چې چته د انګریزانو ته وګورم زه یم خدایه څونه خشته وجودونه دي ټول عمر د دوزخ خشاک نوې کشر کل ته وګورم نو توبې وباسم چې بچې زما څه دي پکې زما خو تا ته نصیحت دی پیسې خو دنه نه غواړم دولت ته نه غواړم تا ته نصیحت کوم په تا خفه کېږم چې مه کوه او ایمان باندې ځان قایم وساته د خپل خدای نه انکار مه کوه د خپل رسول نه انکار مه کوه د خپل قرآن نه انکار مه کوه د قبر او د آخرت نه انکار مه کوه برباد بشې د دنیا دې پیسو د لالچ دپاره ځان مه غر کوه ظالمه بدبخته بعضو ته د عقل رسي بعضو ته نه په دنیا کې هم ډېر څیزونه لري چې هغې ته اوس اټم بم باندې که ما څوک پوهه یم زما عقل ورته نه رسي په میزایل او په دې څیزونو که ما څوک پوهه یم ما له رشین کا زه په اټم بم او په دې قصو مې اړو پوهېدی نه شم نو زه به انکار کوم
دې څیزونه په دنیا کې مې بعضې خلک پرې نه پوهېږي نو دی به انکار کوي دقه رنګې د مارونو پیغمبران خدای په دې څیزونو پوه کړي موږ پرې نه پوهېږو زموږ هغمره دماغ عقل ډېرو ته نه رسي نو ایمان لوی نعمت دی الله دې موږ له د ایمان نعمت راکړي نو ځکه الله فرمایي والعصر زما دې په زمانه قسم او وجه مې ذکر کړه چې ولې په زمانه قسم خوري ان الانسان بشکا تحقیقي خبره ده انسان لفی خسر په تاوان او په زیان د خپل عمر کې دی برباد دی الا مگر یو درې کسان بچ دي آمنو یو هغه کسان چې الذین آمنو ایمان یې راوړه دی بچ شو څه نه څه بچ شو د همیشه دوزخ نه بچ شو د کفر د عذاب نه بچ شو د شرک د عذاب نه بچ شو او دو نور دي وعملوا الصالحات او بیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درې څیزونه دي اب ان شاء الله که وختو آینده جمعه کې درته بیان کم خو دا سوال د خدای نه کوي چې خدای زموږ ایمان نصیب کړي